سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره ورځ محمد نبي ساحل لنکا پریمیر لیګ کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړې ده چې د لوبې غوره لوبغاړی محمد نبي ساحل اعلان شوی دی او خپله لوبډله یې بریا ته هم رسولې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی الراونډر لوبغاړی محمد نبي ساحل تېره ورځ د لنکا پریمیر لیګ کې د کولمبو لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې په 33 توپونو باندې چټکې 40 منډې جوړ کړلې چې په توپونه کې 2 سترې شپږیزې او 5 څلوریزې شاملې وې. او تېره ورځ محمد اسحاق رحیمي په لیستي سیالیو کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه ترسره کړې وه چې خپله لوبډله یې بریا ته هم رسولې وه. نوموړي په 80 توپونو باندې 6 نوي منډې جوړ کړلې چې په توپونه کې 6 څلوریزې او 5 سترې شپږیزې شاملې وې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم اسحاق رحیمي اعلان شو. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.